موږ دلته شپږ معادلې لرو چې په هر یو کې یو نامعلوم دی. څه شی چې له تاسې غواړم دا دی چې ویډیو ودروئ او خپله یوه هڅه وکړئ تر څو نامعلوم پیدا کړئ. ښه، په اول کې مجهول یا نامعلوم یوه خانه خالي ده. دا خانه خالي څو ده؟ سوالیه څو ده؟ خندوني مخ څو دي؟ په عددي ډول سره د A قیمت څو دی؟ B څو ده؟ ستوري څو دي؟ ښه نو اوس ویډیو ودروئ او خپله هڅه مو وکړئ. ښه نو راځئ چې د دې هر یوه په هکله لږ فکر وکړو. دا وایي 3 ضرب یو شی له 12 سره مساوي کیږي. ښه نو راځئ فکر وکړو چې کوم عدد باید له 3 سره ضرب کړو تر څو 12 لاسته راکړي. ښه نو 3 ضرب یو 3 کیږي، 3 ضرب 2 شپږ کیږي، 3 ضرب 3 نه کیږي، 3 ضرب 4 12 کیږي، 3 ضرب 4 12 کیږي. ښه نو ویلی شو چې خانه خالي باید له 4 سره مساوي وي. 3 ضرب 4 12 کیږي. اوس دې بل ته راځئ چې حل کړو. یو شی تقسیم یا سوالیه تقسیم په 4 له 6 سره مساوي کیږي. ډېر ښه، دا له دې سره یو شان ده چې ووایو 4 ضرب 6 له سوالیې سره مساوي دي. یا ویلی شو چې 6 ضرب 4 له 6 ضرب 4 له 4 ضرب 6 سره یو شان دی. ښه نو 6 ضرب 4 څو کیږي؟ 6 ضرب 1 6 کیږي، 6 ضرب 2 12 کیږي، 6 ضرب 3 18 کیږي، 6 ضرب 4 24 کیږي. ښه نو سوالیه له 24 سره مساوي ده. نو سوالیه باید له 24 سره برابره وي. وبلیکو په دې ځای کې سوالیه له 24 سره مساوي ده. دلته په دې ځای کې 54 له 9 ضرب خندوني مخ سره مساوي ده. ښه نو 9 ضرب څه شی له 54 سره مساوي کیږي؟ ډېر ښه، راځئ چې په 9 باندې وشمارو او ځواب یې پیدا کړو. 9 ضرب 1 9 کیږي، 9 ضرب 2 18، 9 ضرب 3 22. وګورئ هر ځل یوازې 9 ورزیات کوو. 9 ضرب 4 شپږ 9 ضرب 5 45 او 9 ضرب 6 54 کیږي. دا 54 له 9 ضرب 6 سره مساوي دي، یا 9 ضرب 6 له 54 سره مساوي دی. ښه نو اوس پوهیږو چې خندوني مخ باید له 6 سره مساوي دی. که چیرې د دې مخ په ځای باندې 6 ولیکم نو په دې معادله کې په پوره توګه صدق کوي. 54 له 9 ضرب 6 سره مساوي دی. راځئ چې اوس دا حل کړو. ښه، 9 له A تقسیم په 8 سره مساوي دی. ډېر ښه، همدارنګه ویلی شو چې A تقسیم په 8 له 9 سره مساوي ده. دا په دې معنا ده چې 9 ضرب 8 باید له A سره مساوي شي. 9 ضرب 8 باید له A سره مساوي شي. که A په 8 ګروپونو باندې وویشو نو په هر ګروپ کې 9 لاسته راځي. په دې معنا که په هر ګروپ کې 9 ولرو او همدارنګه له 8 ګروپونو سره ضرب کړو نو د شیانو ټول شمیر به لاسته راکړي. ښه نو 9 ضرب 8 څو کیږي؟ ډېر ښه، 9 ضرب 1 9 کیږي. مخکې مو تر ډېره پورې 9 په ترتیب سره ضرب کړي ور، یوازې به هماغه ته دوام ورکړو. 9 ضرب 6 54 شول، 9 ضرب 1 3 9 ضرب 8 22 کیږي. ښه نو 9 ضرب 8 9 ضرب 8 له 22 سره مساوي ده. نو ویلی شو چې A له 22 سره مساوي ده، او که A له 22 سره مساوي وي نو په دې معادله کې 9 له 22 تقسیم په 8 سره مساوي دی، کوم چې بیخي سم ځواب دی. 22 تقسیم په 8 9 کیږي او 9 ضرب 8 22 کیږي. B له 0 تقسیم په 5 سره مساوي دی. ډېر ښه، 0 تقسیم په 5 څو کیږي؟ ډېره داسې لار شته چې دا حل کړئ، خو کولی شو په ساده توګه ووایو چې دا د 15 ضرب 20 مساوي په 0 سره یو شان دی. ښه نو 15 له کوم عدد سره ضرب شي چې ځواب یې 0 شي؟ 15 ضرب 1 15 کیږي، 15 ضرب 2 10 کیږي، 15 ضرب 3 15 کیږي، 15 ضرب 4 0 کیږي، 15 ضرب 4 0 کیږي. نو دا موږ ته دا وایي چې B باید له 4 سره مساوي وي. B له 4 سره مساوي ده، نو لیکلی شو چې 4 له 0 تقسیم په 5 سره مساوي دی، کوم چې بیخي سم ځواب دی. که 0 تقسیم په 5 له 4 سره مساوي شو نو 4 له 0 تقسیم په 5 سره مساوي دی. اوس په آخري پوښتنې ته راشو. موږ ستوری ضرب 2 مساوي په 14 سره لرو. ښه نو څه شی ضرب 2 14 کیږي؟ ډېر ښه، راځئ یوازې 2 او د 2 ضریبونو ته وګورو. ښه نو 2 ضرب 1 2 4 6 8 10
12 14 ښه نو څو ځله باید 2 ضرب کړو تر څو چې 14 لاسته راوړو. ښه نو دا 1 2 3 4 5 6 7 2 ضرب 7 14 کیږي. که ولیکم چې 7 ضرب 2 له 14 سره مساوي دی نو ځواب مو بشپړ سم دی. ښه نو ستوري باید له 7 سره مساوي وي. ستوری له 7 سره مساوي دی.